سرمایه صاحب غواړي خبرې وکړي، بیا نور دوستان مجدي صاحب هم ده. ډېره مننه دوستانو. نن لر ژاړي، بر ژاړي، پښتونخوا ژاړي، وزیرستان ژاړي، ننګرهار، پنجشیر، خوست، پکتیا ژاړي. موږ ټول ژاړو، ولې زموږ دښمن خاندي. دښمن خاندي، زموږ نه داسې یو غمی واخیسته. ګیلمن وزیر سره ما پېژنده، د پخوا نه مې تعقیبوه، نایاب انسان و. الله تعالی یو پیاوړی ذهن ورته ورکړی و. دا 2 ورځې ما خوب نه دی کړی، په ما غم و درد تېر سوی. دومره دروند غم په ټول ولس باندې راغی. زموږ دښمن خاندي، موږ ژاړو. ولې زه دښمن ته دا وایم چې ګیلمن د بوسو په تول کې نه دی تللی. ګیلمن د دغه بیرغ قرباني دی. ګیلمن د لوی افغانستان قرباني دی. ګیلمن د بشري حقوقو قرباني دی. ګیلمن د عدالت دپاره غږ پورته کړی و، د اخوت دپاره غږ پورته کړی و، د یو مظلوم افغان دپاره غږ پورته کړی و. تر آخره پورې په خپلو اشعارو کې، په خپلو لیکنو کې، حتی د مرګ اختارونه ورته د هغه نه مخکې راغلي وه. زندان ته ولېږل سو، شکنجه شو، د وهلو ټکولو اخطار ورته ورکړ سو، ولې د حق د لارې څخه تېر نه سو. زه دښمن ته دا وایم چې ستا په مخ باندې دغه لوی داغ دی چې ګیلمن وزیر د بوسو په تول کې لا نړه د وطن دپاره تللی، دا ژوندی دی. یو ګیلمن مو رانه واخیسته، 1000 نور پیدا سو. دا ځل لږ متفاوت، استراتیژیک او نرم قدرت کاروو. ګیلمن یو لاره پرانیسته او دغه لاره به دوام لري. دا به د افغانستان د افغانانو د پښتنو د اتفاق او اتحاد کار کیږي. ولې یو ګیله زه خپل د ټولو دوستانو د افغانانو نه لرمه. نه په لر او نه په بر کې داسې یو مجهز روغتون و چې دې تداوي وسوی وای. دی نه غوښته چې پنجاب په لاس تداوي سي، پنجاب ته محتاج سي. د ذلت دې نه لویه انتها مرتبه نسته چې دی زخمي کیږي او یو پنجابي ډاکټر ته روغتون ته لیږدول کیږي. په دې ټول او لر بر کې پیاوړي ډاکټران، روغتون، امکانات نه و چې دې تداوي کړی وای. څوک پوهېږي چې دی په همغه ځای کې ورته زهر نه ورکړ سوی او یا دا بې احتیاطي ورسره سوی وي، ځکه حالات یې ښه وه، حالات یې ښه کېده. که یو افغان ډاکټر وای د دې تداوي کړی وای، نو زه مطمئن یم چې ښه کېده. داسې کیسونه ډېر وي او د ښه کېدا چانس هم ډېر وي. ولې چون زموږ په لاس کې نه و، مونږ کې دا ظرفیت نشته، موږ پردو ته محتاجه کېږو. نه په کوزې پښتونخوا کې، نه په لر او نه په بر، نه په افغانستان په هېڅ ځای کې موږ پیاوړي روغتونونه نه لرو، مجهز روغتونونه نه لرو، مکاتب نه لرو، اکاډمیکې ساحې نه لرو، تحقیقاتي مراکز نه لرو. او راغله د رقابت موضوع، نه مستخبرات منظم دی، نه جنګي لوازم لرو، نه فکري قوت لرو، خپله پیاوړي نه یو، ژبل یو. موږ باید دې نه زده کړه وکړو او دا ماحول باید تغییر کړو. خپل فکر باید پیاوړی کړو. نور دا داسې نه ده چې زه لښکرې لرم او زه په جنګ کې بریالی کېږم، زه به رقابت کې بریالی کېږم. نور فزیکي جنګ ارزښت نه لري، فکري او تکنالوژي رقابت دی او زموږ ځوانان باید ځان سنبال کړي. موږ د جنګ طرفداران نه یو. ما دا جنګ څو ځله وویل، موږ مظلوم واقع سوي یو. د افغانستان تاریخ ولوله، افغانانو په چا تعرض نه ده کړی، په موږ باندې تعرض سوی. موږ دفاع کړې، ولې دفاع کې هم موږ ځانونه د لاسه ورکړي. ګیلمن وزیر د حق په دفاع کې وژل سوی، دا په چا تعرض نه و کړی، د چا کور ته نه و تللی، دا کوم بل امکانات نه درلود، زر و زور نه درلود، خان سړی نه و، یو غریب او ولسي سړی و، د حق په لاره شهید سو. موږ د جنګ طرفدار نه یو. جنګ کې چې وي د دواړو طرف تاوان وي، یا به وژني یا به وژل کېږي. موږ دا نه غواړو. ولې دښمن ته وایو چې مو وژنئ. او ولې تاسو ته وایم، دلته ځوانان شته دي، زه یو مسؤلیت لرم، تاسو ټولو ته وایم هوښیار سئ، هوښیار سئ. دا جنګ، دا رقابت اوسنۍ نړۍ فکر غواړي. که فکر باندې کار ونه کوي نه کېږي. موږ پخوا ویلو چې یو کېږو که نه ورک کېږو. موږ دا ویل، زه اوس وایم که ویښ نه سئ ورک کېږئ. زه دا وایم که د پرمختګ سره سم روان نه سئ ورک کېږئ. زه نه غواړم چې موږ ورک سو. زما زړه درد لري، خبرې ډېرې لرم، دلته دوستان شته دي، ستاسو وخت نه نیسم. ډېره مننه. کور ودان.